د دې وخت تازه خبر دا دی چې د پاکستان د رینجر یو سپاهي رینجر د پاکستان د آرمي هم یو خاص پارت دی، یو خاص حصه ده. په دې وخت کې مهم امپورټنټ معلومات په دې اړه باندې دا دي چې د پاکستان د رینجر یو سپاهي د هندوستان پوځ په کشمیر سرینګر کې چې کوم نږدې بارډر دی په هغه ایریا کې گرفتار کړی دی، د هغې په قبضه کې دی په دې وخت کې. هندوستان میډیا، هندوستان رسنۍ او د هندوستان ګورنمنټ دا کلیم کوي چې دا زمونږ چې کومه ایریا ده دې ته راوښتی و او دغه پوځي دلته کې جاسوسي کوله، عسکر د هندوستاني آرمي په اړه باندې د دې ځنه انفارمیشن کلیکټ کول، خفیه جاسوسي کوله. په دې وجه باندې دا مونږ نیولی دی. البته د پاکستان د طرف نه ځینې ریپورټ دا دعوه او دا کلیم کوي چې دا د هغې ایریا ته اوښتی نه و، بلکې دا د هندوستان پوځ د خپلو حدود نه غایب کړی دی، یعنې اغوا کړی دی. خو زه بیا هم تاسو ته دا ووایم چې د پاکستان د پوځ له اړخه، د آی اس پی آر له اړخه په دې باندې تر اوسه پورې څه قسم سټیټمنټ، څه قسم معلومات نه دي راغلي. 14-17 ګنټې وشوي چې دا واقعه شوې ده، خو تر اوسه پورې زموږ د اسټبلیشمنټ د سایډ نه او د پاکستان د میډیا او د ذرایعو نه په دې باندې څه قسم معلومات تر اوسه پورې اتنټیک ویریفاید معلومات رانغلل.